شپږ اتیش ګزاره د سړي دا په بدن باندې لګي دا لویه سخته په هغه باندې تېره شوې ده د هغه دپاره هم امتحان و دا زموږ دپاره هم امتحان شیخ صاحب د مرګ سره د دین نه ختمیږي او نه د حق ختمیږي د دې حق مثال د سپنج دی سپنج چې څومره ورله زور ورکوي دومره به رڼوي زه دا شیخ صاحب خو یې تیز سړی والی دی که څوک کوم ذره ذره کي که نه او په هوا کې داسې والوځئ که نه بیا هم د حق نه پوهېږي انشاءالله دغه بزدلان دا وایي دا چې په غدر او خیانت سره شیخ رحمه الله وفات کړی دی یا وجلی دی که دوی دا وایي چې دې د لاسه به دا حق کم شي او یا به علما ویریږي او نور بیانونه به نه کوي او دا د هغه کچه خیال دی دا کچه خیال دی دا د خپل ځان سره ساتي او انشاءالله د شیخ رحمه الله دا وینه دا الله ته قدرمنده وینه و ځکه چې هغه د الله دین بیانو دغه ظالمان به هم چې ته کامیاب نشي او د هغوی انجام به هم انشاءالله موږ په خپلو سترګو وینو چې الله یې د آخرت نه مخکې په دنیا کې څنګه ذلیله کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الله وایي من عاد لي ولیا چا چې زما د دوست سره دشمني وکړه الله وایي تنګ کو تنګ الله وایي زه سره د جنګ اعلان کوم سم خیال دی چې دغه ولی الله اتیش چړی والی او هغه مړ کي دی به بچ شي د الله د الله د غضب او د قهر نه به دی څنګه بچ کېږي الحمدلله دا طریقه د الله ده په نیکانو باندې امتحانونه راځي او بیا الحمدلله دا هر څه لیکلی کېږي د دې هر څه یو ورځ ده الله ته مخامخ کېدلي او بیا الحمدلله فیصله د الله په لاس کې ده وما ربک بظلام للعبید او رب ستا د چا سره ظلم نه کوي څه چې دي د هغې به تپوس کوي فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون الله وی اے پیغمبر ستا پر رب می دی قسم چې دی ټول نه به د یوې خبرې تپوس کوم الله په ځان قسم خوړلی وي زه به د یوې خبرې تپوس کوم ورب الکعبه زموږ د زړه دومره مطمئن دی د الله په دې خبره باندې تپوس یې مه کوه هغوی زه به د یوې تپوس کوم د هر څه به تپوس کېږي نصیب دومره ده چې زموږ د منځ نه د دې دعوت د دې حق لارې یو تکړه عالم یو باعمله تقوادار عالم زموږ نه کم شو په دقې باندې خفه یو نور دا طریقه خو د پخوانه را روانه ده ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نمونه نه ده د طایف په غرونو کې په کاڼو نه ویشتې شوی د احد په غزا کې زما مور پلار دې په قرباني راولېدلی نه و زنګونان یې نه و زخمي شوي تندې د هغه نه و زخمي شوي غاښ یې پکې نه و مات شوي په خیبر کې وله یهودۍ ښځې زهر نه ورکړي په خوراک کې څو پیرې کوشش شوی دی د هغه د وجلو د دشمنانو له طرف نه خو الله ساتلی ولې دا سختې په هغه نه وي راغلي لوږې په هغه نه وي راغلي غریبي په هغه نه و راغلي د وطن نه شړلی شوی نه و خلکو په قسمه قسم بهتانونه لګولي نه اوس موږ دې سره عادت یو ځکه چې شروع د هغه چا نه شوي ده څوک چې زموږ دپاره نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله استاسو دپاره پیغمبر کې یو نمونه پرته زموږ دپاره هغه نمونه ده ولې عمر بن خطاب رضی الله عنه د سحر په منځ کې په محراب کې نه و شهید کړی شوی عثمان بن عفان وینه په قرآن باندې نه و توی شوي خوارجو نه و قتل کړی او نه و شهید کړی علي رضی الله عنه د هغه په ککرۍ کې توره نه و ننویستېدله او داسې دا سلسله یې سره روانه نو دا امتحانات ابتلاءات هذه سنة الله دا طریقه د الله ده چې دا په نیکانو خلکو باندې راشي